أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة نساء سلورم پارا آیت نمبر 17-18. نو دین مخکې چې کوم آیت مبارک ذکر شو، دو آیاتونه د دین مخکې په هغې کې د بې حیایۍ د کارونو سزا ذکر شوله او ورسره د توبې ترغیب بیان شو چې الله پاک توبه قبلونکی دی، نو تاسو توبه وباسئ، الله پاک به ستاسو توبه قبوله کړي. اوس په دې دوو آیاتونو مبارکو کې چې د کومو خلقو توبه الله پاک قبلوي د هغې ذکر هم کړی دی، او چې د کومو خلقو توبه الله پاک نه قبلوي د هغې ذکر یې ورپسې په دویم آیت مبارک کې کړی دی. د کومو خلقو توبه الله پاک قبلوي چې کوم خلقو ګناه وکړي او د ګناه سره جهالت لفظ ذکر کړی دی چې په جهالت سره په ناپوهۍ سره یې وکړي. لکه یو انسان قصدن عمدن هم ګناه کوي، نو مفسرین فرمایي چې دی د آخرتو د عذابونو نه په دغه وخت کې دی غافل شي او د هغې نه ناخبره پاتې شي. که د آخرت عذاب ورته مخې ته وي نو دی به ګناه نه کوي، نو دا د نه په جهالت باندې او په ناپوهۍ باندې دا ګناه کېږي. اوس ګناه کول او بیا د هغې نه وروستو توبه ویستل، دا توبه ویستل الله پاک ته ډېر خوښ عمل دی. یو انسان الله پاک ته خپل ګناهونو اقرار ورته وکړي، اقبال جرم وکړي چې الله دا ګناهونه مې کړي دي او زه په دې باندې پښیمانه یم، خفه یم په دې باندې چې دا مې ولې کړي، ستا نافرماني مې کړې ده، په ناپوهۍ سره مې کړې ده، نو ای الله ته راته معافي وکړه. نو چې فوري طور یو انسان توبه وباسي، دلته د توبې ذکر کړی دی ثم یتوبون من قریب، په نږدې زمانه کې یعنی فوري طور توبه وباسي. ځکه د مرګ وخت معلوم نه دی، که انسان وایي چې سبا به توبه وباسم، بل ورځ به توبه وباسم، هفته پس یا میاشت پس به توبه وباسم، او دې کې ورله مرګ راغی او بغیر د توبې نه د دنیا نه رخصت شو، نو دی به ناکام او نامراد جوړ شي. نو د مرګ نه مخکې توبه ویستل او زر تر زره توبه ویستل او ګناه په دې نیت باندې نه کول چې الله غفور الرحیم دی،
ځکه ورسره الله پاک یو ځای کې د غفور الرحیم خبره ذکر کړې ده، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، زما بندگانو ته خبر ورکا چې زه غفور او رحیم ذات یم. ورسره دا خبر هم ذکر کړی ده وان عذابی هو العذاب الالیم، چې زما عذاب هغه دردناک عذاب دی، نو د هغې نه م یره وکړې. نو چې کله انسان ګناه وکړله، په ناپوهۍ سره یې وکړله او فوري طور د توبه وویستله، او د توبې دپاره چې کوم شرایط او احادیثو مبارکو کې ذکر دي چې یو شرط پکې دا دی چې دی فوراً دا ګناه پرېږدي. دویم شرط د توبې قبلېدو دپاره دا دی التوبة الندامة، چې دی په دې خپله ګناه باندې پښیمانه شي، نو دې ته توبه ویلی شي. او دریم شرط دا دی چې دی په مستقبل کې او په راتلونکي وخت کې د هغې ګناه نه کولو کلکه اراده وکړي او د الله پاک نه توفیق وغواړي د دې ګناه نه د بچ کېدلو، الله پاک به ورته توفیق ورکړي، د دې ګناه نه به الله پاک حفاظت وکړي. او که د هغې تعلق د حقوق الله سره دی او د هغې قضا ممکن ده، مونځ یې فرض مونځ یې قصدن عمدن پرېښی دی او دی اوس وی توبه وباسم، نو د هغې مونځ قضا به راګرځي، ورسره به توبه هم وباسي. روجې یې بلکل نه دي نیولي وي، دی وی توبه وباسمه، نو د هغې روجو قضا به راګرځي او بیا به توبه وباسي. او دغه شان د کومو ګناهونو تعلق د حقوق العبادو سره دی، پردی مال قبضه کړی دی، پردی جیداد قبضه کړی دی، ورته پته ده چې دا زما نه دی، دا زما د پلار نیکه نه دی بلکې پلار قبضه کړی یا نیکه د چا نه قبضه کړی دی، هغه حرام سیز دته را روان دی، نو هغه دی هغې خپل مالک ته یا د هغه کوم وارثان دي نو هغې ته دی حواله کړي او بیا د توبه وباسي. صرف زبانی توبه الله پاک نه قبلی تر څو پورې چې په دې کې دا شرطونه موجود نه چې دا ټول شرطونه موجود دي، داسې توبه الله پاک قبلی. نو چې انسان ګناه وکړله، په جهالت سره یې وکړله، په ناپوهۍ سره یې وکړله او بیا یې فوري طور توبه وویستله، نو داسې خلقو سره الله پاک وعده کړې ده په دې لومړني آیت مبارک کې چې الله پاک به د دې توبه قبوله کړي او د دې توبې په نیت باندې او د دې د زړه نه الله پاک خبردار دی، عالم دی په دې باندې چې دو دا توبه د زړه په صدق سره وویستله او که صرف زباني توبې وویستله، د دې ګناه نه کولو اراده یې کړې ده او که نه بیا یې ورته اراده چې بیا به م کوو نو بیا به توبه وباسمه. او حکیم ذات هم دی چې انسان ویني چې د الله نافرمانی کوي، دا انسان الله پاک ویني د الله نه څه پټېدی نه شي او بیا هم ورته فوري طور سزا نه ورکوي، الله پاک پې پرده چې هغه ګناه خلقو ته نه ښکاره کوي. دا خو د لومړني آیت مبارک مضمون شو چې د کومو خلقو توبه الله پاک قبلی. په دویم آیت مبارک کې الله پاک د کومو خلقو توبه چې نه قبلی نو د هغې ذکر یې کړی دی چې کوم خلق ګناهونه وکړي او د ګناهونو نه پسو توبه نه وباسي تر دې پورې چې د مرګ آثار پې شروع شي، نو دی بیا وایي زه اوس توبه وباسمه. نو چې کله د مرګ آثار او علامات شروع شو دی وایي توبه وباسمه، نو په دې دویم آیت مبارک کې فرمایي چې د داسې کس توبه الله پاک نه قبلی. څنګه چې فرعون توبه ویستله چې کله ډوبېدو په بحر قلزم کې ډوبېدو غرقېدو، نو بیا ویل زه ایمان راوړم، آمنت برب موسی و هارون، ما د هارون علیه السلام او د موسی علیه السلام په رب باندې ایمان راوړی دی. نو د کافر ایمان هم په دغه وخت کې نه قبلیږي چې د مرګ علامات او آثار پې شروع شي، او د ګناهګار مسلمان توبه هم په دغه وخت کې بیا نه قبلیږي چې کله د مرګ آثار او علامات پې شروع شي. او د دې نه مخکې که یو کافر توبه وباسي د کفر او شرک نه الله پاک قبلی، او که یو ګناهګار مسلمان توبه وباسي د مرګ د آثارو شروع کېدلو نه مخکې الله پاک توبه قبلی. نو د داسې خلقو توبه الله پاک نه قبلی چې کله په دې باندې د مرګ آثار شروع شي او دی وی توبه وباسمه، یا یو کافر مړ کیږي په حالت د کفر کې او دی وی زه اوس ایمان راوړمه، نو الله پاک د داسې خلقو توبه نه قبلی. د داسې خلقو دپاره د درناک عذاب وعده ذکر کړې ده. انما التوبة، یقینا توبه قبلول لازم دی علی الله په الله پاک باندې،
د چا په زور نشته دی، خو الله پاک په خپل فضل سره په خپل ځان باندې دا خبره لازم ګرځولې ده چې زما بنده ګناه وکړي او بیا توبه وباسي د زړه په صدق سره، نو الله فرمایي چې زه به قبلومه. نو دا توبه قبلول الله پاک په خپل فضل سره په خپل ځان باندې لازم ګرځولې دي. د کوم خلقو د پاره؟ للذین د پاره د هغې خلقو یعملون السوء چې هغې عمل کوي د ګناه، بجهالت په جهالت سره په ناپوهۍ سره. هر یو انسان چې ګناه کوي نو دی په جهالت سره کوي، په ناپوهۍ سره کوي. ثم یتوبون بیا دوی توبه وباسي، من قریب په نږدې وخت، یعنی فوري طور توبه وباسي. ګناه ترې وشي نو بیا په دې انتظار نه کینی چې سبا به توبه وباسم او بله ورځ او بله ورځ به توبه وباسم، بلکې فوري طور توبه وباسي او د الله پاک نه معافي غواړي. فاولئک پس دغه کسان یتوب الله علیهم الله پاک به توجه په رحمت سره وکړي په هغې باندې، یعنی د هغې توبه به قبوله کړي. ځکه د هغې کې د توبې د قبلېدو شرایط موجود دي، هغه صفات موجود دي چې کوم د توبې قبلولو دپاره پکار دي. نو الله پاک د داسې خلقو توبه قبلی. وکان الله او دی الله پاک علیما عالما، د دې انسان حال ورته معلوم دی چې دا ګناه کړې د هغې نه الله پاک خبردار دی، د الله نه څوک چرته هم پټېدی نشي. او دی چې دا توبه وباسي نو د دې په نیت باندې د په نیت هم الله پاک عالم او خبردار دی. علیما عالم دی، حکیمه او حکمت والا دی چې څومره خلق نافرمانی کوي د الله پاک توبه هم نه وباسي او بیا هم ورته الله پاک مهلت ورکوي او فوري طور په عذاب نه نازلوي. اوس د کومو خلقو توبه الله پاک نه قبلی نو په دې دویم آیت مبارک کې د هغې ذکر کوي. ولیست التوبة او نشته د توبه قبلیدلو للذین د هغې کسانو یعملون السیئات چې هغې عمل کوي د ګناهونو، په ګناهونو کې مبتلا دي، توبه نه وباسي. حتی تر دې پورې اذا حضر هر کله چې رانږدې شي، هر کله چې راشي احدهم الموت یو کس ته په دوی کې مرګ شروع، د مرګ آثار شروع شي، فرشتې د مرګ راشي، روح قبض کول شروع شي او دی بیا په دغه وخت کې وي چې زه اوس توبه وباسمه، نو داسې خلقو توبه هغه الله پاک نه قبلی. قال نو دی وایي انی بېشکه زه تبت الآن توبه وباسمه اوس په دې وخت کې چې مرګ یې ولیدو او د مرګ آثار پې شروع شو، آخرت هغه منازل هر څه ورته ښکاره شو، نو دی اوس وایي زه توبه وباسمه، ځکه اوس ورته معلومه ده چې اوس به پاتې کېدل په دنیا کې نشته دی. نو د داسې خلقو توبه الله پاک نه قبلی. اوس د هغې کافرانو ذکر کوي چې د مرګ په وخت کې کلمه وایي چې زه ایمان راوړم، نو د دې ایمان هم الله پاک نه قبلی. وللذین او نه ایمان قبلی الله پاک د هغې کسانو یموتون چې هغې مړه کېږي وهم کفار په داسې حال کې چې دوی کافران وي. د کفر په حالت کې ورله مرګ راغی، د مرګ آثار پې شروع شو او دی اوس وایي زه د کفر نه توبه وباسم، د شرک نه توبه وباسم، ایمان راوړمه. نو څنګه چې د فرعون ایمان الله پاک قبول نه کو، دغه شان د یو کافر ایمان هم الله پاک په داسې حال کې نه قبلی چې کله پې د مرګ آثار شروع شي او دی وایي زه ایمان راوړمه. وهم کفار په داسې حال کې چې دوی کافران وي. اولئک دغه کسان اعتدنا لهم من تیار کړی دی د هغوی دپاره عذابا الیما عذاب دردناک. بس خاتمه په کفر باندې وشوله او همیشه دپاره به د دردناک عذاب سره په دوزخ کې مخامخ وي. انما التوبة یقینا توبه قبلول لازم دی علی الله په الله پاک باندې للذین د هغې کسانو دپاره یعملون السوء چې عمل کوي د ګناه بجهالت په ناپوهۍ سره ثم یتوبون بیا توبه وباسي الله ته من قریب فوري طور. فاولئک پس دغه کسان یتوب الله علیهم توبه قبلی الله پاک د هغوی. وکان الله علیما حکیما او الله پاک عالم دی او حکمت والا دی. ولیست التوبة او نشته دی توبه قبلول للذین د هغې کسانو دپاره
یعملون السیئات چاغي عمل کوي د ګناهونو حتی تر دې پورې اذا حضر کم وخت چې رانږدې شي احدهم الموت یو کس ته په دوی کې مرګ د مرګ آثار شروع شو قال دی وای انی بشک زه توبت الان توبه وباسم اوس ایمان راوړم نو توبه نه قبلېږي وللذین یموتون او نه توبه قبلېږي د هغې کسانو چې هغې مړه کېږي د مرګ آثار پې شروع شو وهم کفار په داسې حال کې چې دی کافران دي د ګناهګار مسلمان توبه هم په داسې وخت کې نه قبلېږي او د کافر مشرک ایمان هم نه قبلېږي اولئک دغه کسان اعتدنا لهم تیار کړی موږ د هغې دپاره عذابا الیما عذاب دردناک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته